په زابل ولایت کې د یو ټکسي چلوونکي د قتل په تور یو کس نیول شوی. د زابل امنیه قومندانۍ ویان ذبیح الله جوهر وایي چې امنیتي کسانو هغه قاتل نیولی چې څو ورځې وړاندې د سیدا جان په نامه یو ټکسي چلوونکی په سیوري ولسوالۍ کې وژلی او موټر یې ورڅخه بیولی و. جوهر زیاتوي چې نوموړي کس په خپل جرم اعتراف کړی او د دوسیې تر بشپړېدو وروسته به قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. لکه څرنګه چې د زابل ولایت مرکز کلات یو تن اوسېدونکی څو ورځې وړاندې د یو چا لخوا څخه د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د چاقو په وسیله باندې وژل شوی و. یا د قضیې په تړاو باندې زموږ امنیتي ځواکونو په هماغه مهال باندې پلټنې پیل کړې چې د پلټنو په نتیجه کې یې تېره ورځ د یادې قضیې په تړاو باندې یو تن ونیوی. یاد کس خپل جرم منلی دی او په یاده قضیه کې یو بل تن هم ورسره شریک دی چې د هغه په اړه باندې پلټنې روان دي. زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي تر څو هغه بل کس هم ونیسي. بل لوري د مقتول د کورنۍ غړي د اسلامي امارت څخه د مننې ترڅنګ غوښتنه کوي چې قاتلین د ژر تر ژره د خپل عمل په سزا ورسیږي. نوموړی وایي چې د هیچا سره کوم شخصي مشکل یا دښمني نه لرو او زموږ د کورنۍ غړی صرف د موټر په وجه وژل شوی. د امارت سره ډېر خوشحاله یم، ډېر ځینې خوشحاله یم چې ماته خپل قاتلین په لاس باندې راکړو او خپل قاتلین یې تر خپلې ارګانو پورې ورسول، تر کومو کشفي ارګانو پورې. او غریب خلک یو موږ، که زه یم هم غریب ده، که دا شهید ده، دا په قتل چې یې رسولی ده دا هم غریب و، د لې په ښار کې ټکسي چلوله. اوس ځینې خلک یو رقم و بل رقم غږېږي، نه یې له چا سره بد درلود و نه یې له چا سره کمې دښمني درلوده، نه یې له چا سره. او دا قاتلین چې نیول سوي دي دا دغسې ټکسي یې در بس کړې ده به ولې ده، نه یې پېژندو نه یې یېژندو.